دا یو نظم دی چې نوم یې دی حادثه. وخت ماسخوتن و د مانځه دپاره جومات ته لاړم، انتظار کومه. څه خیبتي غوندې نارې راغلې. جومات مې پرېښودو، په منډه راغلم. اور لګېدلی و جوپال باندې. یو څو کسان ورته بېوسه ولاړ. د اور مړ کولو بندوبست نه و، نه په دې اور باندې مې وس و رسېدو. یو څو کسانو موټر په موبایل باندې په ادارې پسې کارونه کول. د ادارې چرته کې پته نه وه. پکې یو کس په موټرسایکل باندې په ادارې پسې په منډه لاړو. دفتر و بند ګېټ ته تاله پرته وه. د اخلي کار چرته کې پته نه وه. ګېټ سره خوا کې چوکیدار ولاړو. اخلي کار نه و، دیاړي مار ولاړو. لارۍ وې ډکې د اوبو ولاړې. نه څوک بابونه او ډریور و پکې، نه یې څوک مشر انسپکټر و پکې. اداره نه وه، مایوسي و پکې. دفتر خالي خالي کنډر لګېدو. د چوکیدار نه یې پوښتنه وکړه، د اخلي کارو چېرته پته شته دی یا که نمبر یې وي نو راکړه راله. چوکیدار وایي دیاړي مار ولاړ یم، ما له 400 روپۍ راکوي، سحر ماښام له ډوډۍ راکوي. د اخلي کارو ما ته پته نشته. هر څوک په کور باندې تنخوا اخلي. ATM کارت د شا په شا اخلي. زه د 4 کسو کار کومه، د یو کس نه 100 روپۍ اخلم. پیسې د دوی نه په زارۍ اخلم. سړی واپس بس نا امید راغلو. د اور لمبې له حادثې له راغلو. خلک بې یاره مددګاره ولاړ، هر څوک بېوسه او بېکاره ولاړ. چغې میاخان او کندارې وخلې. خلکه بچي رانه اوده پاتې شو. اوده په اوده دي، اور کې مړه پاتې شو. خدای 4 بچي مې اور کې سوځي، لکه خشاک چې په تنور کې سوځي. جوپال شو ختم، اور په خپله مړ شو. خلک راجمع قیامتونه ګوري، چې سوي لوي مړه لاشونه ګوري. سو ګورم شاته یو لارۍ راغله، د اخلي کار په لاس کې پیپ ته اوبو. مړ شوي اور باندې یې سپری شروع کړه. ډیوټي یې ښه په بهادرۍ شروع کړه. بیا یې لاشونه ادارې ته یوړل، بس رپورټونه یې روزنامچې ته یوړل. صاحب ته وایي ما خو بهادري کړې ده، مړ شوي اور کې مې خواري کړې ده. ما ته انعام او شاباسي پکار دی چې ټوله شپه مې نوکري کړې ده. د اهل کار دی چې علاقې ته ګورم، څه عجیبه یې نوکرۍ ته ګورم. یو خوا میاخان او کندارې ته ګورم، بل خوا د شاړو کورنۍ ته ګورم. هر څوک خفا او وارخطا ولاړ دی، سلګۍ او په ژړا ولاړ دی. د اور په وجه ور او در ختم و، د غریبانو سوري سر ختم و. پردو کورونو ته لاشونه راوړل، لاشونه څه چې قیامتونه یې راوړل. 4 لاشونه په صندوق کې پراته، په پردي کور او پردي کټ کې پراته. میاخان صندوق باندې نسکور پروت دی، سوی په اور باندې بس اور پروت دی. ښځه خاوند و ناخبره پراته، غم پې د غر غوندې بس خور پروت دی. سلګۍ سترګو یې اور ورو، د لیونو غوندې یې اور ورو. خلک راغون شو جنازې دپاره، د شهیدانو جنازه به کېږي. د نه واقعه د خدره نه به کېږي. جنازه وشو او سپارل شروع شو. خورې په مړو اورېدل شروع شو. خلک رخصت شو، دعاګانې کېږي، لوڼه خوږېږي، ژړاګانې کېږي. 2 او 3 رواجونه وشو. میاخان سره ډېر امدادونه وشو. میاخان وایي په دې دنیا به څه کړم، په دې نیمګړې بې وفا به څه کړم. مزغو یې کار